السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو مسلمانانو ورونو، نننۍ موضوع د لي اختر سنت او مستحب عملونو او بد رواجونو ته ځانګړې شوې ده. ستاسو څخه هیله کوو چې دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. الله تعالی مو کامیاب ولره. ډیر خلک اختر یوازې د خوښۍ ورځ ګڼي، خو حقیقت دا دی چې د لوی اختر ورځ د عبادت، قربانۍ، تکبیر، شکر او د الله تعالی د اطاعت ورځ ده. نو راځئ نن پوه چې په دې مبارکه ورځ کوم عملونه سنت او ثواب دي او کوم بد رواجونه دي زموږ اعمال خرابوي. د لوی اختر عظمت الله تعالی جل جلاله فرمایي فصل لربک وانحر، یعنی د خپل رب د پاره لمونځ وکړه او قرباني وکړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي او ټول امت ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله تعالی خطاب کوي. لوی اختر د حضرت ابراهیم علیه السلام د عظیم قربانی تازه کوي، لکه مخکې ویډیو کې چې موږ تاسو ته د ابراهیم علیه السلام مکمل بیان کړی. کله چې الله تعالی جل جلاله د هغه ایمان و ازمایه او د خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام د قربانی امر ورته وکړي، نو هغوی دواړه د الله تعالی امر ته غاړه کښېښول، هم ابراهیم علیه السلام او هم یې زوی اسماعیل علیه السلام. نو مسلمان باید د اختر ورځ د عبادت، تقوا او اطاعت ورځ وګڼي. د لوی اختر سنت او مستحب عملونه: اول، د سهار غسل کول. د اختر په ورځ غسل کول سنت او مستحب عمل دی. صحابه کرامو به د اختر د لمانځه مخکې غسل کاوه. دا د پاکۍ، نظافت او د اسلامي ښکلا نښه ده. دویم، ښه او پاک لباس اغوستل. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به د اختر د پاره غوره جامې اغوستلې. نن خلک د پیشین د پاره جامې اغوندي، خو مسلمان باید د سنت نیت پکښ کې وکړي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام اغوستلې پاکې جامې او ښې جامې په اختر کې، نو زه باید واغوندم. دا د نبی علیه الصلاة والسلام تګلاره ده. الله تعالی جل جلاله په دې باندې ثواب درکړي. لکه تبلیغیان چې وای خونه خو ته جوړوې، کلکین حتما ورکوې، نو وای فقط ته داسې ووایې ورته زه دا کلکین د دې دپاره ورکوم چې زه اذان په واورم او بیا لمانځه ته ولاړ شم. نو ګوره نیت چې سم کړي الله تعالی به ثواب هم درکړي. نو ته هم نیت دا سم کړه چې زه پاکې جامې په دې خاطر اغوندم چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام اغوستې دي. که نوي کالي نه وي پاک او پرېولي کالي واغونده، هغه هم کفایت کوي. دریم، خوشبويي استعمالول. عطر باید په اختر کې استعمال سي. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خوشبويي ډیره زیاته خوښوله. په ځانګړي ډول د اختر په ورځ عطر وهل دا مستحب عمل دی، ښه عمل دی، خو ښځې باید د نامحرمو خلکو په منځ کې خوشبويي استعمال نه کړي. څلورم، د اختر لمونځ ته تلل. د اختر لمونځ د اسلام د لویو شعائرو څخه دی چې مخکې ویډیو کې ما د اختر لمونځ تاسو ته ښوولی دی. تاسو هغه ویډیو وګورئ، د اختر لمونځ به پکښې کې زده کړئ که د چا نه وي زده. نو د اختر لمونځ د اسلام د شعائرو څخه دی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به ښځې، سړي او حتی ماشومان هم د اختر میدان ته بیول. نو مسلمان باید په وخت باندې ولاړ سي، اودس وکړي، تکبیرونه ووایي او د اختر لمونځ ادا کړي. پنځم، تکبیرات ویل. د تشریک تکبیرونه ډیر مهم دي. دغه تکبیرونه چې الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. دغه تکبیرونه د عرفې د سهار شروع کیږي او د اختر تر څلورمې ورځې د مازدیګر تر لمانځه پورې ویل کیږي. دا او شپږم، قرباني کول. د لوی اختر دپاره پسه حلالول، بوزه، غویی، هر شی چې ستا د وس موافق وي هغه حلالول. قرباني د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام سنت ده، بنسټ هغه ایښی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي وای د اختر په ورځ د انسان تر ټولو محبوب عمل د الله تعالی په نیز قرباني ده. قرباني یوازې د غوښې دپاره نه ده، بلکې د تقوا، اخلاص او اطاعت دپاره ده چې زه د الله تعالی اطاعت کوم چې هغه پر موږ باندې قرباني لازمه کړې ده. تقوا کوم، یعنې پرهیزګاري، ښه سړیتوب، الله تعالی ته ځان نږدې کول، قرب الهي یعنې. او الله تعالی فرمایي
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. یعنی الله تعالی نه د قرباني الله تعالی ته نه د قرباني غوښه رسیږي او نه وینه، بلکې ستاسو تقوا الله تعالی ته رسیږي چې تاسو متقی سئ، تاسو د الله تعالی جل جلاله یو حکم سرته رسوي. اوم خپلوانو او فقیرانو سره مرسته کول. د اختر په ورځ د اختر په ورځ صله رحمي وکړئ، فقیرانو سره مرسته وکړئ، یتیمان مه هېروئ، خپل مسلمانان خوشحاله کړئ. د چا سره چې خوابه دی هغه خوشحاله کړه، الله تعالی به تا خوشحاله کړي. نو همدغه حقیقي اختر دی. اوس راځو هغه بدو رواجو ته چې خلک یې په اختر کې کوي. اول موسیقي. ځینې خلک اختر د ګناه ورځ جوړوي، د بدمرغه موسیقي، ګډاګانې، سندرې، نامناسبه محفلونه دا کوي. حال دا چې اختر د الله تعالی د ذکر ورځ ده، نه د ګناه ورځ. دویم بې حجابي او پیشین. ځینې ښځې او نجونې د اختر په نوم بې حجابي کوي، نامناسبه لباس اغوندي، بازارو ته ګرځي، پیشین دې وکړي ښځې، ښه لباسونه دې واغوندي، خو په کور کې دې وي، د باندې نه راوځي چې نامحرمه خلک یې باید ونه ویني. مسلمان باید پوه سي چې اختر د الله تعالی د نافرمانۍ اجازه نه ده. دریم اسراف او بې ځایه مصرف. ځینې خلک په خوراک کې اسراف کوي، قیمتي شیان اخلي، یوازې د خلکو د شعور لپاره مصرف کوي. الله تعالی فرمایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یعنی اسراف کوونکي د شیطانانو ورونه دي. الله تعالی جل جلاله اسراف کوونکي، ډیر مصرف کوونکي، بې ځایه مصرف کوونکي، هغه د شیطانانو ورونه الله تعالی بللي دي. او څلورم د قرباني په غوښه فخر کول. ځینې خلک وایي موږ دومره غټه قرباني وکړل، دومره قیمتي پسه مو واخیستې، دومره غوښه یې وکړې. دا هېڅ معنا نه لري، دا ریا ده. دا ریا چې ده دا هغه ستا ثواب د منځه څخه وړي. موږ خو چې غټ پسه حلالوو د دې دپاره چې الله تعالی راڅخه خوشحاله سي، چې الله تعالی زموږ څخه راضي سي. نو د خلکو په مخ کې د دې ویل، فخر په کول، دا ریا ده، ستاسو ثواب د منځه څخه وړي. الله تعالی جل جلاله اخلاص غواړي د یو بنده څخه. پنځم د لمانځه پرېښول. ځینې خلک د بده مرغه د اختر لمونځ کوي خو نور لمونځونه بیا پرېږدي. دا ښه کار نه دی، دا ډېر خطرناک خبر ده. اصلي مسلمان هغه دی چې ټول کال د الله تعالی عبادت وکړي او هغه په جماعت سره ادا کړي، په جماعت سره یې وکړي. نو مسلمانانو ورونو راځي د اختر داسې تېر کړو چې الله تعالی جل جلاله راڅخه راضي وي. سنتونه ژوندي کړو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په اختر کې څه ډول کول، موږ تاسې هم هماغسې وکړو. بد رواجونه پرېږدو. د حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانۍ پیغام ژوندی وساتو. او همداسې الله تعالی جل جلاله چې زموږ او ستاسې د قرباني عبادتونه، دعاګانې قبولې کړي. اللهم امین یا رب العالمین. ستاسو څخه یو غوښتنه، یو خواهش در څخه کوو چې دغه پیغام، دغه ویډیو تاسو تر نورو مسلمانانو پورې ورسوئ. الله تعالی جل جلاله چې تاسو هم په ثوابو کې شریک کړي. وما علینا الا البلاغ المبین.